خبر اروپאי ټولنه افغان نور سره د ښوونځیو د پرانستلو ژمنه کړې ده. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کې لیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهر کوي کوم اروپאי ټولنه وای افغان حکومت ور سره د ښوونځیو د پرانستلو ژمنه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په تازه ټویټ پیغام کې ویلي چې د افغانستان د پوهنې وزارت له چارواکو سره یې کتلې دي. د په خبره په دې لیدنه کې د ښوونځیو پر پرانستلو او نجونو د زده کړو د زمینې به برابرو بحثونه شوي دي. نیکولاس وايي افغان لوري د ورسره ژمنه کړې چې زر به د نجونو پر مخ د 12 ټولګي پورې ښوونځیو دروازې پرانستل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت نشراتي برخې هم دغه لیدنه تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې د په دې لیدنه کې د زده کړو پر دوام وضعیت د دوه اړخیزو همکاریو اړوند مسایلو خبرې شوې دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.